شو دا چې منکر و عذاب د قبر مبتلا شو او هر چا دوهم دی والفسان لا يستنزف عن البول د بول نه ځان نه ساتي اودس ته نه وچاوه دا حضراتو سبب د عذاب القبر ډېر احتیاط به کوئ د اودس وچولو سره حضرت رسول خدا علیه السلام مبارک حاضر و یوه جنازه تېره شوه علیه السلام مبارک الوجبت ورته واجب شو کامیابه شو دوهمه جنازه تېره شوه بیا صحابه کرام ول دا نیک سړی پر حواله یې هم دا قول کړی و دا ښه سړی دی چې مړ دی علیه السلام مبارک الوجبت بیا ورته واجب شو کامیابه شو معنا یې دغه ده درېیمه جنازه تېرېدله صحابه کرام ول دا بد سړی و علیه السلام مبارک الوجبت د سم واجب شو یعنې ناکامه شو مراد ده حضرات صحابه کرامو پوښتنه وکړه رضي الله عنهم اول څه چې واجب شو دا دوهم څه چې واجب شو دا درېیم څه چې ناکامي راغله مراد ده علیه السلام مبارک ول تاسې شاهدي ادا کړئ چې دا نیک سړی و انتم شهداء الله فی الارض تاسې د خدای ګواهان یاست په ځمکه کې چې تاسې شاهدي ادا کړئ چې ښه سړی و الله جنت ورته واجب دوهم مړی چې تاسې یې ښه په ښه یاد کړئ چې ویل دا ګورئ نیک سړی و تاسې وویل تاسې د خدای ګواهان یاست په ځمکه کې هغه کوم جنت واجب شو دا درېیم مړی چې تاسې ویل بد سړی و د الله په جرم بد دوزخ ورته واجب شو العیاذ بالله نو تاسې شهدا د خدای پاک یاست دغه اخندزاده صاحب ما سره ډېر اوسېدلی ډېر ځیرک انسان ډېر صالح سړی و ملکاره روژې بردبار حفظ وسلې نو موږ نو تاسې په ټوله دغه شاهدي ادا کړو چې د الله جل حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول خدا علیه السلام درېیم خلیفه یعنې خلیفه د اسلام درېیم خلیفه رضي الله عنه هغه چې به راغی ادعیې ته پر قبر به ودرېدی هغه به یې وژړل دا اوښکې مبارکه دې په دا ډېره مبارکه چې روان نورو رفیقانو پوښتنه ځینې وکړه قرآن پاک کې د دوزخ آیاتونه ډېر راځي د جنت دا ډېر راغلي دي د عذابونه پر قومو باندې چې عذابونه راغلي دي آیاتونه چې دونه نه جاري لکه دا قبر ته چې راشي نو حضرت عثمان ابن عفان رضي الله عنه وفرمایل ول دا اول کور د قیامت که دغه په خیر چې دا قبر باید په خیر وي العیاذ بالله دلته سړی ناکامه شو نو د قبر په خاطر باندې د اوداسه سره ډېر ډېر احتیاط مثل بارمز مسعود اودس د موضوع ځان ساتي داسې فکر وکړي حضرات دا کفار د دنیا وهم چې کافر شوی دي خو سل کاله ډېر عمر وي پنځه سوه کاله ډېر عمر وي د سره زر کاله ډېر عمر وي د سره شل زره کاله چې د یو کافر عمر وي لیکن الله ابدي عذاب به یې ورکړي خو په اندازه د جرم په اندازه د کفر چې د کافر کفر دا شل کاله وو نو شل کاله د عذاب ورکړي باید د جهنم وباسي ورکړي مؤمن مسلمان دا ګوره ورته دې ته ابدي جنت ولې ورکوي وردې مؤمن مسلمانه تا که د خدای بندګي کړې ده کلمه دې ویلې ده خو سل کاله به دې عمر وي دا زر کاله ستا عمر دا ابدي جنت ولې پیدا شي دا د نافر عقیده دي د مؤمن مسلمان دغه عقیده ده چې الله د ابد دپاره واحد لا شریک د ابد دپاره نه د خدای شریک پخوا و نه اوس ته نه د بېبد نه په اسمان کې نه په حضرت پیغمبر اسلام په حق نه جزي د ابد دپاره نه دي او ملایکه حق دي د ابد دپاره حق جنت حق دي دوزخ عقیده د دوام لري الله پاک جنت ابدي دی دا پر عقیده او د کافر د امریکا هغه فرورته اوباما دي د اوسنی کافر یا بوش کافر ابن سلمین
چې عیسی علیه السلام الله اسمانو ته وخېژاوه هغه اوس ژوندی دی په اسمانو کې د دمشق مناره بیضا ورته وایي پر دغه به دی راښکته کېږي بېرته 45 کاله په دغه مځکه کې نو حضراتو عیسی علیه السلام مبارک چې اسمانو ته وختې یوه ډله د دا بني اسرائیلو ناست وه شیطان هغه لوی ابلیس چې د بابا علیه السلام د سجدې انکار دا پر شکل د بشر پر شکل د انسان وایه نور بچیان د ځانه سره منترې کړی یو پر یوه سره بل پر دا بل دا درې سره راله وه دا جماعت ته د خلکو ودرېده یوه شیطان نارې کړه ول عیسی علیه السلام دا عین خدای و بل ولیا دا درېیم خدای دی یو خدای دی الله دی بل د عیسی علیه السلام مور خدای دی بل عیسی علیه السلام درېیم شیطان نارې کړه ول عیسی علیه السلام زوی د خدای تر اوسه پورې په نصاراو کې دغه درې عقیدې موجود دا موږ کافر دي امریکایان دي جرمنیان دي هغسې او د هغه رنګه مثلا دغه فرانسه والا دي دا د دا درېیم شیطان په مثل تر اوسه پورې عیسی علیه السلام د خدای دی داسې شیان یې چاپ کړي دي لکه دا پاکستانۍ پنجې دا د اوسپنې تر دغه څه لري چې زما سره پروت دي ما پټ کړي دي په میز غلیده په اعلان یې هم ښکاره کړي دي د اختر په ورځ دغه کافرانو لیکلي دي پر دغه شي باندې وایي د خدای زوی الله دنیا ته راوجېږي عیسی علیه السلام چې د خدای زوی هر څوک چې د خدای پر ځای باندې ایمان راوړي هغه به ابدي حیات جنت پیدا کړي دغه د معلمانو کافرانو ته ورکوي هغه یې د مکتب کوچنیانو ما سم د مکتب د کوچنیانو ته یو چا راوړي یو سوداده صاحب د دربازه هغه ته ما راوګرځاوه سراک ما ته دا زما لپاره دلیل خو د کافر عقیده د ابد لپاره ده نو الله عذاب ابدي وایي د مؤمن عقیده ابدي ده الله جنت ابدي وایي حضراتو خبرې ټوله پر عقیده کې ده نن داسې پېښه ده رسول خدای علیه السلام مبارک فرمایي وایي داسې زمانه را روانه ده یخرجون من الاسلام افواجا د اسلام په ډېرې ډېرې خلک ووځي العیاذ بالله د سړک سره څو د کافرانو چې مسکا او حق د بل ځمکه حق د شوی نه شي نن د امریکا کافرو سره ډېر کسان کافران شوي دي دا د شپرو جهاد منکر اوس نو دا د پیر ګیلاني دغه ډلې خو دا ستاسې پیران نه دي دا ګیلانیان وایي امریکا دوست هېواد امریکایان انګریزان دوست هېوادونه بین المللي دوستان الله یې دشمنان بولي قرآن پاک یې دشمنان بولي صحابه کرام یې دشمنان بولي رضي الله عنهم څلور مذهبه یې کافران بولي دشمنان یې بولي دی وایي دا دوستان دا ګورې یا د دې په دا کسې کوم نمایندګان شته دا کسې چې مولانا بولي دا ظالم سرکلي ګمراه په پټو کې خلک پیدا کوي دا اس دی کندهار ته وایي هلته به ګورې د امریکا سره خاطر دی 10 زره صدقه درکوو او په کابل کې که خدمت کوي 15 زره جهاد د خدای عقیده د فرضیت د جهاد ولرئ که جهاد کوئ که نه کوئ عقیده یې ولرئ یو سړی لمونځ نه کوي ټول عمر یې نه کوي اما فرض یې بولي ابدي عذاب الله نه ورکوي چې ورکوی څو عمر به یې بیا بس اما که د لمانځه د فرضیت منکر شو هغه ولاړې منافق دی کافر دی مرتد دی د افت لپاره نو دغه ظالمان دا د پیر خلیفګانو موردان یو دم قاطبة منکر شوي دي د جهاد څه وایي اوس نشته د وروسته جهاد روا و ولې پیر صاحب کاوه هم د امریکې په خاطر یې کاوه نن چې د امریکا سره پیر صاحب ګډ شو د ده ټوله موردان د جهاد منکر وګرځېده خلیفګان یې منکر وګرځېده حضراتو دا په وسیله درته وایم چې دغه طریقه دغه فریض تجدید دی په غیرت سره دغه ناروا کړانو مورد دا فکر دی حضرات بل والله جل دا مسله ما لیدلې ده د ګمراه تکلیف الله نه غواړي قطعا یې نه غواړي د غلط ملا ټول ملایان داسې سرکوزات ارشد